د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې هدفي بریدونه باید پای ته ورسیږي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د هدفي وژنو عاملین باید ژر تر ژره محکمې ته راکش کړل شي او محکمه شي. دا په داسې حال کې ده چې د بین الافغاني مذاکراتو سره هممهاله په هیواد کې هدفي وژنې پیل شوي دي. د دې هدفي وژنو قربانیان خبریالان د محکمې او سرنالۍ اړوند کاروندان او دیني علما دي. تر اوسه پورې د دې بریدونو مسؤلیت که څه هم چا پر غاړه نه ده اخیستی او طالبانو هم په وار وار د دې بریدونو مسؤلیت رد کړی، خو افغان حکومت په افغانستان کې د امریکا سفارت او له دې ورهاخوا د ناټو سازمان د اروپا اتحادیې څخه د وړاندې د دې بریدونو مسؤلیت په طالبانو باندې واچول. په ټوله کې تر ټولو مهمه او اساسي خبره لا هم دا ده چې ولې له څو میاشتو وروسته د دې بریدونو عاملین نه دي په ګوته سوي. له یو خوا افغان حکومت په دې کې څومره پړ دی او تر اوسه پورې په واقعي معنا د دې بریدونو عاملین نه دي په ګوته کړي، او بل خوا طالبان یوازې په یوه اعلامیه سره کولی شي چې د دې بریدونو مسؤلیت له ځانه واړوي او ځان ته برات ورکړی شي. بالاخره د دې بریدونو د عاملینو تر محکمه کولو وړاندې یو پوښتنه دا پاتې ده چې د دې بریدونو عاملین څوک دي. سلامونه او نیکې له قدرمنونکو، زه عصمت ترک یم. په دې خپرونه کې راسره د افغانستان د ملي بیدارۍ او فلاح ګوند مشر ښاغلی یاسین حبیب په همدې تړاو راسره بحث کوي. دغه تر څنګ ستاسو اړیکې او نظرونه به هم د خپرونې په جریان کې راسره وي. حبیب صاحب ښه راغلاست. کولی شي د دې بریدونو عاملین څوک دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام درود و همچنان شب خیر عرض میکنم به شما و همکاران محترم شما و به همه بیننده های نهایت عزیز دوست داشتنی تلویزیون ژوندون، چه در داخل و چه در خارج. اولتر از همه اتحاف دعا و درود فراوان میفرستم بر روی پاک شهدای مظلوم و بیگناه و بی صلاح و بی غرضی که امروز و دیگر روزها در نتیجه انفجارات و مینای چسبکی و همچنان موتربم ها که امروز در ایران صورت گرفت و جان ده ها از فرزند بیگناه و بیدفاع و مظلومی این سرزمینه گرفت و همچنان به صدهای دیگر از زخمی ساختن. من از خداوند برای شهدای مظلوم جنت فردوس برین آرزو میکنم، بر زخمی ها شفای عاجل و به فامیل هایشان صبر جمیل و همچنان به قاتلان این ملت در هر لباسی که هستند، در هر قالبی که هستند، در هر چهره‌ای که هستند، ولو مخالفین مسلح هستند، ولو هر کسی دیگه که هستند، ولو از هر نهاد که هستند، وقتی که ملت ما را، مردم ما را میکشند، به خاک خون میغلطانند، ما از خدا میخواهیم که چهره های منحوسی از اینا را خدا رسوا بسازد. در حالی که آقای ترکی متاسفانه با کمال تاسف و تاثیر فراوان باید بگویم که نهادهای استخباراتی ما خیلی ضعیف، خیلی ناتوان، بسیار ناتوان و بیچاره و ضعیف هستند که نمیتونن جلوی اینمی قسم عملات بگیرن یا چهره های اصلی متهمین و قاتلان ملت اینا افشا کنن. مگر افشا کردی دی ولی چی طالبان دی؟ خب حالا خون طالبان هم میگن که اونا رد میکنن، اونا اینا تردید میکنن. من میگم که اگر طالبان این کار انجام داده باشن و بعدش هم رد بکنن، تردید کنن، شرم است، ننگ است، نفرین همه موجودات برشن، ولی اونا میگن رد میکنن. اونا نه تنها رد میکنن بلکه اینا محکوم میکنن. این مثلا چندین فقره ترور از شخصیت های بسیار نامآور دعوتگران مسلمان و خداپرستی سرزمین علمای جدید ما که ترور شد، طالبان بسیار با قاطعیت نه تنها او را رد کردن بلکه محکوم هم کردن. خب حال معلوم نیست. دشمنای اسلام، دشمنای مردم، دشمنای وطن ما، دشمنای آزادی ما، دشمنای انسانیت ما، دشمنای سالمیت ما، دشمنای عزت ما، در هر قالبی که هستن، در هر لباسی که هستن، اونا فقط کار از ناس. هر کسی که با اسلام در مخالفت هستن، در مخالفت ایدئولوژیکی، هر کسی که با آزادی و با استقلال ما در مخالفت هستن، امانا این کارا را میکنن.
به خاطر از اینکه ببینین شما آقای ترکی همین چهره هایی که چرته حبیب صاحب مشخصا کلی یعنی دی دښمن دی وطن و دی دین دښمنان بدون شک او دا موضوع روښانه نسوه کلی بدون شک من میگم عالم دانشمنده عالمی که هیچگاه جبهگیری تندی به ضد طالب نداشته فقط دعوتگر بودن دعوتگر الا الله بودن دعوتگر بودن به خاطر حق دعوت میکردن به خاطر به سوی نور مردم دعوت میکردن ولی اونا ترور میشن اونا آخر در جبهه سیاسی قرار نداشتن که طالب به اسلام بکوبن در هر جای طالب علی طالب جبهگیری کنن یا علی حکومت جبهگیری بکنن. یعنی تاسو په خبره چې ډیر امکان د دې چې طالبان د بریدونه تر سره کوي. والا ما گفتن نمیتونم ولی بعضی عملات را که آدم عملا میبینن با طالبان مسئولیت چه بدوش میگیرن او خوازه گپ است. ولی حالا من میگم که اگر هر گروه ولا طالب باشه داعش باشه ولا القاعده باشه هر نهاد مخفی این دشمنای لقابدار اسلام دشمنای لقابدار آزادی وقتی که اگر دست به ترور مثل چهره ها و شخصیت ها و علما و دانشمندای ما استادای جهد به اصطلاح این مراکز علمی کشور ما را ترور میکنن مثلا استاد نیازی یک چهره واقعا یک چهره دوزداشتنی کشور ما یا استاد عاطف یک چهره دوزداشتنی کشور ما یا استاد مسلمیان یک چهره دوزداشتنی کشور ما امثال از اونا با ده ها چهره های دیگه با ده ها علما و دانشمندای دیگه را که ترور کردن در حالی که اینا کسایی بودن این چهره که در جبهه باز هم تکرار میکنم که در جبهه سیاسی قرار نداشتن در جبهه سیاسی قرار نداشتن که وزیر طالب باشه یا وزیر حکومت باشه. مگر تاسو حکومت باندې انتقاد وکړي استخباراتي ارګانونو عامل نه دي پیدا کړي د ناتو سازمان د اروپا اتحادیه تقریبا نیمه نړۍ څو وخت وړاندې اعلامیه ورکړه چې د بریدون طالبان تر سره کوي دوی دروغ وایي. خب امکان داره من بازم میگم من اصلا از گروه طالبا من دفاع نمی کنم. من یک چیز براتون میگم که حالا دیگه برای طالبا شرم است که از میز مذاکره را اینا ترجیح بدن آیتایشان در میز مذاکره قرار داشته باشه این دست به عملات وحشیانه و عملات صفاکانه بزنن و کی را میکشن کی را به خاک خون میکشن مسلمانه مجاهده فرزندای مسلمان و مجاهد دعوتگرای مسلمانه. اگر من خودم پیشتر گفتم که اگر طالب باشه اگر القاعده باشه اگر داعش باشه اگر هر گروه دیگه باشه هر نهاد مخفی دیگه باشه که وقتی که دانشمندای مسلمان ما را هدف قرار میده مثل کنه نام گرفته بود تو چهره های خیلی نامی و دوزداشتنی سرشناس کشور ما را عالم اسلام از هر گروه هدفتان کی است مثلا گفت بسیار واضح است مشخص است. من میگم همین که گفتم دشمنای اسلام هر کسی که با اسلام دشمنی دارد هر کسی که با آزادی دشمنی دارد هر کسی که دښمن تعریف نسو دښمن تعریف شي واضح ما قسم چیز ما صحبت نمیکنم بدون یک ثبوت درست به اصطلاح خو هغه ثبوتونه چې حکومت باندې کړی دي هغه څه ښیي مثلا د بیلګې په توګه حبیب صاحب د ناتو سازمان د اروپا اتحادیه تقریبا نیمه نړۍ څخه موده وړاندې اعلامیه ورکړه چې دا بریدونه طالبان تر سره کوي حکومت په وار باندې ویلي چې دا بریدونه طالبان تر سره کوي د دوی په خبره موږ چې کوم کسان نیولي دي هغه اقرار کوي چې موږ طالبان یو نور څه ثبوت تظاهرات مراد نکردیم که نه اونا ناق میگن اتهام وارد خو ولی دښمن واضح کار خلاص من میگم اگر اینمی ترورا را طالب کرده باشه تحریک اسلامی طالبا کرده باشن نیروهای مسلحشان اگر اینمی ترورا را داعشیا کرده باشن القاعده کرده باشن هر نهاد دیگه کرده باشن دشمنای اسلام است به خاطر که فرزندای مسلمان اینا ترور میکنن دانشمندای مسلمان اینا ترور میکنن دعوتگران مسلمان اینا ترور کردن. حبیب صاحب څه وخت وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي چې د دې وروستیو پیښو په تړاو نیول شوي ټول کسان باید اعدام شي تر ټولو لومړی طالبانو ویان د غبرګون ښودل څه معنا لري؟ ببین یک چیز در خدمت شما عرض بکنم که از عرف تا عمل زمین تا آسمان فرق میکنه. حالا شما سعی کنید حالا شما سعی کنید دو نفر از تروریستای وحشی خونخور از خدا بیخبر جانی و وحشی را ملت مسلمان و قهرمان و مجاهد کاپیسا اونا را اعدام انقلابی کردن ولی بالاخره شما سعی کنین
سازمان حقوق بشر یا کمیسیون حقوق بشر افغانستان میخیزه این دایه مهربانتر از مادر برای دشمنان قاتلای این وطن اینا محکوم میکنن، میگن بگذاریم که او را به دولت خوب کردن. شما در خدا یک دفعه اگر آقای ترکی، اگر این ملت مسلمان قهرمان و مجاهد ما اگر به خشم آمد، اگر یک دفعه اگر اینا به طغیان آمد، یک دفعه اگر اینا به حرکت آمد، جلو از اینا را هیچ کسی گرفتن نمیتونه. جلو اینا را هیچ نیروی باطل از خدا بی خبره نامسلمان جلویشان گرفتن نمیتونه، چه داخلی باشه چه خارجی باشه. به خاطر از اینکه خب امروز فرزندانی وطن در قوای مسلح، فرزندانی وطن به اصطلاح در نهادهای عدلی و قضایی، فرزندانی وطن چی ژورنالیست باشه، چی معلم باشه و چی به اصطلاح روشن فکر باشه و چی رهبر یک حزب، یک تحریک، یک دانشگاه باشن یا یک پانتون باشن، وقتی که اینمی تروریستای وحشی او را به شهادت میرسانند، وقتی که ملت ما به خشم میآید، حالا دیگر نفرین از به اون نهاد به اصطلاح حقوق بشر، شرم از به اون نهاد به اصطلاح حقوق بشر که بیاید باید مثل رئیس دائمی مهربانتر از مادر به قاتلای ملت باشن و از اونها دفاع کنن و بگوین که باید این کار نادرست بوده، این کار غیر قانونی بود. کدام قانون؟ شما قانون نخود، شما پامال کردید. بالکل حبیب صاحب، د همدې دیني علما او خبريالانو کوم د وژنو کوم عاملین چې حکومت وغوښتل یوه اعلامیه ورکړه چې دا موږ ادامه و، طالبانو د هغوی دفاع وکړه چې دا به اعدام نه سي. فکر نه کوئ چې طالبان یا دا څه ښیي؟ مثلا دغه ډول غبرګون د هغوی دا نه ښیي چې دا بریدونه خپل دوی ترسره کوي، د دوی کسان ترسره کوي؟ یک چیز خیلی واضحه پس، ولی یک چیز به طالبان بفهمن، طالبان مال بفهمن اینمی که 2 نفر از تروریستای خونخور و وحشی در کاپیسا توسط ملت مسلمان قهرمان و حماس آفرین و مجاهد کاپیسا اعدام انقلابی شد، این یک اخطار است، آغاز کار است. انشالله الرحمن این را من میگم به همه داره دسته های تروریست در هر قالب، در هر لباس، در هر جریان، در هر رنگی و در هر قابی که اینا قرار دارن، اگر با ادامه بدن به کشتار فرزندان از این وطن در همه نهادات، چه نهادهای نظامی باشه چه نهادهای غیر نظامی باشن، چه به اصطلاح چه ژورنالیست باشن، چه مامور باشن، چه کارمند باشن یا چه غیر کارمند باشن، این فرزندان وطن نابکشن. ملت ما این قسم دیگه قاتلان را دستگیر میکنن، میگیرشان به سزای اعمالشان میرسند. در قصه از این نیست که اینجا قانون است، اینجا حکومت است. اینا بودن 5000 زندانی طالب آزاد کردن، اما است چه گناه در جریان در نتیجه عملات انتحاری و انفجاری دستگیر شده بودن، ولی آزاد نمیکردن، باز ولی آزاد شدن. ببین ولی آزاد شدن. خوب شد که آزاد کرد به خاطر پروسه صلح، به خاطر تسریع پروسه صلح که باید پروسه صلح هر چه زودتر سرعت پیدا بکنن. این بازم یک اصل نظر ما بوده، اصل نظر همیشه تقاضای رهبران احزاب سیاسی، شورای عالی، رئیس شورای عالی مصالحه ملی جناب دکتر سید عبدالله، اینا همه بودن که باید اینا آزاد شدن. به خاطر چی؟ به خاطر پروسه صلح. ولی که طالبا، من اینجا متهم میکنم رهبرای تحریک اسلامی طالبان را که شما چرا آتش بس اعلان نکردین؟ خوب همین حکومت شما هر چی فکر میکنین. بازم ببینید رئیس عمومی شورای عالی مصالحه ملی محترم دکتر عبدالله تقاضا کرد که به 5000 زندانی آزاد شود، با قاطعیت در آزادیشان پافشاری کرد. ولی شما چرا آتش بس اعلان نکردین؟ شما چرا دلتان به حال وطن نسوخت؟ دلتان به حال ملت نسوخت؟ فلهذا نزد ملت ما متهم هستین، ملامت هستین. بازم برشان توصیه میکنم، من رئیس یک حزب سیاسی، من رئیس یک شهروند مسلمان و مجاهد خداپرست همین سرزمین 40 سال عمر اومدم مبارزه اسلامی تیر شده، من بر شما توصیه میکنم که هر چه زودتر از کشتار برادرای مسلمانتان، از کشتار خواهرها و برادرای مسلمان و مجاهدتان منصرف شوین، بیاین میز مذاکره. اگر امروز اگر میرین در مسکو میرین، اگر میرین در ترکیه یا اگر هستید در قطر، فقط صادقانه و مخلصانه، هدفمندانه، دلسوزانه با حال این ملت مسلمان بیچاره و مظلوم مذاکره کنین. هر چیزی که میخواین، هر خواست مشروعی که شما دارین، خواست مشروعی که مبنی بر حکم قرآن باشه، مبنی بر حکم ارشادات گرانمایه پیامبر باشه، مبنی بر مقتضیات شریعت غرای محمدی باشه، مبنی بر خواست جانبداری اکثریت قاطع ملت مسلمان مجاهد افغانستان باشه. اون خواستتان سر میز مذاکره مطرح کنیم
انشالله اونموس قبول بشه. هر کسی که مخالفت کرد باز ملت از جبهه حق، ملت از تقاضاها و خواسته ها و پیشنهادات اسلامی و درست بر حق باز ملت حمایت میکنه. در غیر از او اگر شما خون ملت مسلمان و مجاهد افغانستان را بریزانین و خارجی را هیچ چیز نگویین، برادران مسلمانتان خونشان بریزین، شما خود در بین ملتتان منفور میشین. شما خود میخواین که در این وطن بیاین حکومت کنین یا به کار بکنین. وقتی که شما ملت را بکشین، این مردم به خاک خون بکشانین، میهن اسلامی تان را ویران کنین و حالی که میز مذاکره در قطر برقرار است، اونجا تالار مذاکره هست، یعنی در مسکو میشه، در ترکیه میشه، باز جای دیگه میشه. شما باید دار دیگه جنگ دست بکشین. شما اگر واقعا دلتان به وطن میسوزه، دلتان به این مردم میسوزه، اگر شما واقعا خواهان برقراری یک دولت یا یک حکومت اسلامی بر مبنای شریعت غرای محمدی باشن، خون مسلمان ها را نریزانین. حالا شما مسلمان ها میکشین. حالا من میگم ما امیدوارم که تحریک اسلامی طالبان اینمی قسمه که مسئولیت بعضی عملات به دوش نمیگیرن، من امیدوارم که در این حرفایشان بر حق باشن، راست باشن، دروغ نگوین. سابقا خب بوده میگرفتن، سابقا مسئولیت بعض عملات کرجی میشده و در نتیجه عملات خون ده ها انسان مسلمان ریخته میشده، شهید میشدن، زخمی میشدن. اینا مسئولیت بوده میگرفتن، حالا نمیگیرن. من امیدوارم که اینا چیزی که میگن راست بگوین، دروغ نگوین، یک طرفه نباشه. ډیر مننه. سلامونه ونی کیلی څوک لکم ځای نه ماړی کنیولي. الو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم سلام. مهرباني څوک لکم ځای نه ماړی کنیولي. حکمت الله محبت خبرې کوم لغمان قرغی ولسوالۍ. خیر اخلاص مهرباني خپل نظر مرا سره شریک کړئ. موضوع په څه کې ده وروره؟ هدفي بریدونه او هغه د وروره یو مشکل زمونږ دا دی که زمونږ په ښوونکو د ښارګوټو مشکلات د غاصبي نیولې ده، که په دغه اړه یو خپرونه کې مسؤل چارواکي وغواړي په دغه اړه خپل نظر ورسره شریک کړي. ډېره مننه. خیر سکون مدن. زه به موضوع را سره واخلو، حتما تعقیب به یې کړم. قدرمنو تاسو هم کولی شئ موږ سره د خپرونې په جریان کې په همدې تړاو اړیکې ونیسئ او خپل نظرونه سره شریک کړئ. بیا مې اړیکه راخلو. سلامونه ونیکیلي څوک له کوم ځای نه مې اړیکه نیولې؟ سلامونه او احترامات او نیکې هیلې ومنئ. نوید د هلمند ولایت سره په تماس کې وروره. ډېر ښه مهرباني. مننه ژوندی اوسې. نوم مې نوید دی د هلمند ولایت سره په تماس کې وروره. موضوع خو ډېره ښایسته موضوع ده. پوهېږو وروره الله دې اول په دې افغانستان کې سوله او ارامي راولي. مهرباني. بله مننه ژوندی اوسې. خبره دا ده چې هدفي وژنې چې څوک کوي وروره دغه ټول په دې باندې هر څوک پوهېږي چې غوا تور او سپینې چې څوک د هدفي وژنې کوي. دغه هدفي وژنې چې دي وروره نو په دې باندې هر څوک ښه پوهېږي، دغه بهتره پوهېږي، دغه کوونکي چې هغه ته یې خوشي کړي. ډېره مننه. خیر سکون مدن چې اړیکه مې ونیولې او خپل نظر مې راسره شریک کړ. حبیب صاحب بیا هم تاسو ته راګرځو. مثلا څوک باید د محکمې میز ته راکش کړای شي؟ طالب، داعش، څوک؟ او که چېرته طالب دا بریدونه نه ترسره کوي نو بیا طالب سره سوله څه معنی؟ یعنې طالب سره په سوله باندې جګړه هم پای ته نه رسېږي. ببین جناب آقای ترکی، حال ملت ما خسته شدن، حال سیاسی ما هم خسته شدن، حال تحلیلگرای سیاسی ما هم خسته شدن، من جمله ما، به خاطر که طول همه سال این جنگ ها و این خونریزی ها و از طرف تحریک اسلامی طالبان عناصر افرادشان نفراتشان از بین رفتن، عزیزان از قوای مسلحه ما، مردم ما، ملکی های ما در نتیجه عملات انتحاری و انفجاری افرادی هم که دستگیر شد از جریان از عیناً بالفعل دستگیر شد ولی آزاد شدن. به قول جناب آقای برادر عزیز ما نوید جان از هلمند که گفتن میگیرن دستگیر میکنن و اعلام میکنن. حق داره برادر عزیز ما نوید جان ای درد دل خود بگوید. بله اینا ولی آن ما مثل که پیشتر در صحبت خود گفتم که یا آغاز کار است، یا آغاز کار است. اینو به هم مخالفین مسلح هم میگم، برای حکومت، برای زمامداران حکومت هم میگم، برای بیرونی ها هم میگم، برای خارجی ها هم میگم که آغاز کار است. برای ناتو هم میگم، برای نیروهای امریکایی در افغانستان هم میگم که آغاز کار است. حالا دیگه ملت ما و جان آمدن. حالا ملت ما دیگه قاتلای برادرای خود، قاتلای
فرزندان خود دزگیر میکنن، خودشان اعدام انقلابی میکنن. ما نفرین میفرستم به نهادی که یک اقدام در برابر یک اقدام به اصطلاح انقلابی ملت مسلمان مجاهد ما جلوگیری کنن، او را غیر قانونی بگوین و او را به اصطلاح ضد حقوق بشر بگوین. آیا این فرزندان وطن که شهید میشن این ضد حقوق بشر نیست؟ اینجا دیگه تو چرا آواز بلند نمی کنی وقتی یک دو تا جنایتکار که اعدام میشن باز آواز بلند میکنن، میخیزن آواز بلند میکنه غیر قانونی بود و خیلی به حکومت مثل با حکومت خودم بازاراتش اعلام کرد رهایش. حبیب صاحب بخښنې سره یوه موضوع ډېره تر اوسه پورې لا ګونګه پاتې ده. مثلا ممکن ډېر بحثونه باندې سوي د هدفي وژنو په عاملینو باندې، مثلا څو ثبوتونه یا څو علایمو قرائن دي چې د هغوی په اساس باندې تاسو کولی شئ په وروستیو کې خپله فیصله. طالبانو له امریکا سره وربند کړی، په امریکا باندې په تېر یو کال کې هېڅ برید نه رسوي. که چیرې دا بریدونه نورې ډلې ترسره کوي، هغوی خو له امریکا سره هېڅ وربند نه لري، ولې په بهرنیانو په امریکایانو باندې نه ترسره کوي؟ لومړی. دویم خبر دا ده چې ناټو سازمان، اروپا اتحادیې، د افغانستان حکومت ټولو اعلامیه ورکړې چې دا بریدونه طالبان ترسره کوي. دریم خبر دا ده چې کله امرالله صالح ویلي چې باید د دې بریدونو عاملین اعدام شي، لومړی غبرګون طالبانو وښودل چې نه دا باید اعدام نه شي، او که چېرته همدا کسان اعدامیږي نو موږ انتقام اخلو. او څلورم خبر دا ده چې یعنی په ټوله کې یا کسان چې نیول شوي دي حکومت وار وار ویلي چې دا طالبانو د دې پیښو په تړاو باندې او دوی اقرار کړی. یعنی ټولو په نکو نښانو په کتلو سره څه فیصله کوي؟ بریدونه څوک ترسره کوي؟ ببینید جناب آقای ترکی، یک شخص پیشتر هم گفتم که وقتی که بیرونی ها اتحادیه اروپا یا ناتو یا ملل متحد که این طالبان را متهم میکنن ولی کسی را تردید نمیکنن، کسی او را تردید نمیکنه، خوب واضح هست. ولی یعنی که طالبان رد میکنن، طالبان تردید میکنن. من امیدوارم که طالبان دروغ نگوین. من امیدوارم که طالبان امی که تردید میکنن که ما نکشتیم یا ما این نکردیم و این کار ما نیست، من امیدوارم که در این حرفشان دروغ و ترفند نباشن، راستی باشه و صداقت باشن. خب اینجا دیگه گروه هم هست، داعشی هست، خب بس طالبان القاعده هم هستن. اما آمدیم یک چیز بازم بر شما بگوییم که چون حال جنگ است، حال مسئله پروسه صلح هست. خب داعش هست، چرا برای نیروهای آمریکا معامله نمیکنن؟ خب واضح اونا خواستن چیز کردن، ولی اونا خب امریکایی ها وربند کردن. اصلا ببینید اصلا یا طالبان من یک چیز براتون میگم. اصلا نقطه باخت از دنیا دینی نیست که بیرونی ها را نمیکشن، برادرای مسلمان خود میکشن. این نیست که من به رهبران تحریک اسلامی طالبان میگم که بیایید برادرای مسلمانتان برای نیروهایتان هدایت بدید. برادرای اگر شما در این وطن میخواین حضور داشته باشین، در این وطن میخواین که در رأس قدرت یا در قدرت شریک باشین، یا روز در نتیجه یک انتخابات آزاد مستقل دموکراتیک شما رو اکثریت رای ببرین، اگر با این اعمالتان والا اگر ایوانات هم برای شما رای بدن، انسان ها را خوب بگذارید. اما آمدیم راجع به که باید تحریک اسلامی طالبان آتش بس اردن اعلان بکنن، خون برادرای مسلمان خود نریزانن، نمیکشن که بیرونی ها را نمیریزانن، نمیکشن برادرای مسلمان هموطن خود نکشن. هر چه زودتر به پروسه سال متوسل شوند، صادقانه کار بکنن، صادقانه اقدام بکنن، صادقانه حرف بزنن، صادقانه قدم بگذارن، بیاین تا در ایجاد یک حکومت مشترک، در یک حکومت مشارکتی اینا شرکت بکنن. همین وطن از این حالت، همین مردم بیچاره از این حالت و همین وضعیت جانکاه طاقت فرسا نجات حاصل بکنن. خیلی سکون برای قرار خبرت رم جزیرت رو بیاکه وقت که چار